که مغول دی که تورمخی که فیرنګ دی سوځولی زه د رحیم ګرانو کتونکو اوریدونکو مسافرو کلیوالو زه عربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم د مینې د خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ نن موږ شاتی کور ته راغلي یو یو پروګرام دپاره زیار مومن صاحب موږ سره میلمه دی او موږ سره دوه ملګري نورم ناست دي صدام مومن صاحب او کاشف احمد صاحب دوی موږ سره په پروګرام کې شرکت کوي نو خبرې خو به ډېرې نه کوو ټیم هم شاټ دی او ماښامې هم دی او د دې غره لمنې ته راغلي موږ چې دا لوکیشن به زبردست او مزه وکړي نو زیار مومن صاحب ته زموږ خواست دی چې اول خپله پېژندګلي وکړي او بیا راته که دوه کلامه وایي که درې وایي چې هغه راته ووایي او د انصاف به په تاسو پرېږدو چې آیا دا څومره ښه دي تاسو په کمنټس هم ورکوئ شیر هم کوئ او ملګرو ته هم ولېږئ زیار مومن صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه د ستاسو خو ځکه ډېره چې دا زموږ په دې مومندو کې دا ولني ځل ما داسې ځوانان ولیدل او داسې خلک چې هغوی هم خپل خلک ورکول نه غواړي بلکې ژوندي کول یې غواړي او بله خبره دا چې مینوالو ته کتونکو ته دا وایم چې زما چې مخکې کم تخلص نو ما خپل تخلص بدل کړی دی زیار مومند زیار زما تخلص دی او غزل نه مخکې یو درې شعره دي چې د مینې څومره انتها در سره ژونده ساتم د مینې څومره انتها در سره ژونده ساتم د مخ څېره هم لکه ستا غوندې بې خونده ساتم د مینې څومره انتها در سره ژونده ساتم د مخ څېره هم لکه ستا غوندې بې خونده ساتم او د امنیت وضع تر دې حده راوغورځېده د امنیت وضع تر دې حده راوغورځېده په رڼا ورځ د خپل انګړ دروازه بنده ساتم مهرباني د امنیت وضع تر دې حده راوغورځېده په رڼا ورځ د خپل انګړ دروازه بنده ساتم او ستا د ښایست خبرې واړه ملغلر یاره ستا د ښایست خبرې واړه ملغلر یاره ستا د ښایست قصه خو ځکه قلم بنده ساتم ډېره مهرباني او غزل عرض دی چې ارشاد هسې سوری ګرځنده د خپل وجود یم هسې سوری ګرځنده د خپل وجود یم ځان په ځان کې لټوم چرته موجود یم مهرباني او د وطن د بدحالۍ را سره غم دی د وطن د بدحالۍ را سره غم دی نه مین چې په شهرت او په نمود یم ډېر اعلی مهرباني او که مغول دی که تورمخی که فیرنګ دی که مغول دی که تورمخی که فیرنګ دی سوځولی زه د هر دور نمرود یم ډېر مهرباني که مغول دی که تورمخی که فیرنګ دی سوځولی زه د هر دور نمرود یم او شعر دی کې چې مال او زر به دې د مینې صدقه کړم مال او زر به دې د مینې صدقه کړم ته صادق لکه یاز ښځه محمود یم او مقصد عرض ده چې نور په هر څه کې حساب ساتم زیاره نور په هر څه کې حساب ساتم زیاره محبت کې نه په زیان او نه په سود یم مهرباني ډېره مننه بل غزل دی چې د صاحب شاه صابر په ترخه باندې ما لیکلی و چې په محبت کې خو ما دومره صدقه کړې ده په محبت کې خو ما دومره صدقه کړې ده ما په دې یو زړه کې د هر ښکلي عیسه کړې ده مهرباني په محبت کې خو ما دومره صدقه کړې ده ما په دې یو زړه کې د هر ښکلي عیسه کړې ده او ما د دې خلقو د ذهنونو اندازه کړې ده ما د دې خلقو د ذهنونو اندازه کړې ده ما د دې خلقو په نیتونو فیصله کړې ده او هره شیبه مې ستا طلب کړی ستا ذکر کړی
هر شیبه می ستا طلب کړی ستا ذکر کړی هر شیبه می ستا د مینې وظیفه کړې ده ډېر ښه مهرباني او زما په شکل او په عمر باندې مه تېروځه زما په شکل او په عمر باندې مه تېروځه ما په دې لږ عمر کې ډېره تجربه کړې ده مهرباني او زیاره هر چا د خپل زړه خبره پټه کړله زیاره هر چا د خپل زړه خبره پټه کړله هر یو سړي ته مې د خپل زړګي قصه کړې ده ډېر اعلی ډېر اعلی ډېره مزه کوي ته یو کلام نیم بلم په دغه که زه به ورته دوه شعر ووایم وایي چې زړه چې په ځان باندې پوهېږي نو مودې پرې لګي زړه چې په ځان باندې پوهېږي نو مودې پرې لګي ورانې خبرې چې سمېږي نو مودې پرې لګي او بعضې مخونه سړی نه غواړي چې یاد وساتي بعضې مخونه سړی نه غواړي چې یاد وساتي او بعضې مخونه چې هېرېږي نو مودې پرې لګي نو خواست چې یو غزل راته بل ووایي مهرباني د غزل مطلع عرض ده چې لپې لپې زندګي راټولومه لپې لپې زندګي راټولومه ورانې کرښې د تندي راټولومه مهرباني او بندیزونو باندې خپې ږدمه درځمه بندیزونو باندې خپې ږدمه درځمه ستا د شونډو خاموشي راټولومه مهرباني او شعر دی چې په دروغجن امید دروغجن جانان د پاره په دروغجن امید دروغجن جانان د پاره پرهرونه د زړګي راټولومه او اخري مقطع ده چې بس دی نور ورپسې نه جاړمه زیاره بس دی نور ورپسې نه جاړمه زیاره دا نیمګړې شاعري راټولومه دا نیمګړې شاعري راټولومه مهرباني مهرباني ډېره بل کلام شته یو کلام بل شي نو بس بس یو کلام بل راته واوره نو بخیره صاحب چې پروګرام هم پوره شي بس بیا به نسته زوم یو لنډ بهر غزل دی چې یو خوار سړی و خو چا نه پېژانده یو خوار سړی و خو چا نه پېژانده د کار سړی و خو چا نه پېژانده او هر خبره یې وه د کاڼي کرښه هوښیار سړی و خو چا نه پېژانده مهرباني او په ننګ ناموس د ننګیالو سره تل په لار سړی و خو چا نه پېژانده د ظالمانو جابرانو په سر د وار سړی و خو چا نه پېژانده او شعر دی پکې چې مقطع ده چې یو ورځ به ووایي دا ټول خلق شي یو ورځ به ووایي دا ټول خلق شي زیار سړی و خو چا نه پېژانده زیار سړی و خو چا نه پېژانده مهرباني ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه ډېره شکریه ډېر احترامات درته لرو موږ له ټیم راکو وخت هم راکو موږ د تاسو ته دعوت ورکړو تاسو موږ خبره کوزه ونه غورځوله کتونکو دا زموږ پروګرام و شاتي کور ته راغلي وو زیار مومند صاحب له دوی راته کلامونه واورول انصاف په تاسو څومره ښه و خو حوصله جګه کوي د شاعرانو شعر یې کوي کمنټس پې ورکوي لایک یې کوي بل ته هم پاس کوي دا موږ یو خدمت رانیولی دی دا ښه دی که ښه نه دی که ښه نو حوصله هم جګه که ښه نه نو بدې ردې مه وایي ښکلي کمنټسونه پې ورکوي او زموږ حوصله اوچته کوي او دې سره سره زموږ یو خواست دی چې زموږ پیج دی په بله ډیوه نوم باندې دا هر څه لایک کوي او شیر یې کوي او په دغه نوم باندې زموږ د یوټیوب چینل دی بله ډیوه سبسکرایب یې کوي او خلکو ته یې وړاندې کوي نو زه په دې ځای باندې له تاسو نه زه عربستان مومند د کیمرامین اسدالله هجران سره اجازت غواړم د الله په امان